السلام علیکم ورور په خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. یو دوا خو به پاک کیو یا الله تی وبخ مغفرت نصیب کړه خدای. دا سخت سفر آسان کړي الله. درجات یې بلند کړي، قبر یې د انوارو نه ډک کړي، قبر یې جنت د باغچو نه باغچو. انا لله و انا الیه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير. السلام وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا دوا بجاموك. امين يا رب العالمين. باقي خير. انا لله وانا اليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير خير. روكي بخير. كينا جي كين. دوا هو بجمعه. يا الله تيوب مغفرة نصيب كده قبر ذا عذاب يصلي خدای فقط بيسم خوك يعني انا لله وانا اليه. څنګه اخي؟ خير وين كان؟ یو حالات خي. شكرا الحمد لله تخير. پراپرټي ډېرې سختې ولاړې دي ها. والله بس هو دغه د پهلوان قلعه کې مې یو 15 مرلې پلاټ دی. ها نو زه هم څوک ولا ګوره ډېر ښه دی او په ښه نرخ هم کېږي ښه. صحیح ده وپوهه. نو به دغه السلام علیکم. ریټ هم ښه کېږي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر روکې په خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. كينا يجي. یو دعا خو وکړو. یا الله تی وبخښي مغفرت یې نصیب. نو دغه دی که نه د دغې لږ ګوره له 20 روپۍ او پکې خیر دې ستا موجي نن سبا خو پراپرټي خراب وي که نه. څنګه چې دغه 15 مرلې چې کومې دا کړې هغې څه وکړل که نه؟ یاره هغې کې مې ماشاءالله ډېره ښه مزدوري وکړه او دغه کې مې مزدوري ډېره ښه وکړه خو اوس بس مړه خلکو څه پیسې هم نشته دی. لسټر به وګا بوله پیدا کو. ما به زه رالم ما دې سړي سره به دوام وکړو زه ما ټیم به یو دوا به وکړو. نو دغه کې نه دغه کې به خامخا ستا بس مړه زه به پکې تا ته خو وګوره ته ګاګ وله ګوره که نه ته خالي ګاګ ګوره بس. یو دوا په جمع به وکړو. یا پاکه نو که 15 کسان راشي نو 15 واړوئ یو دوا د خیر به خلکه بس یو کس یې وکړي نو به ټیک ته که نه. نو دغه مې راته وې که نه او تاله به پکې زه حصه کوم مړه ته دغې نه بېغمه شه. یو دوا به وکړو. لاسونه مې مات شو خو بس اوس یا الله ته وبخښي. دغه دی دغه وکړه دا او دغه څلور نیمې مرلې کور مې هم خرڅ کړه که نه. هغې ماشاءالله ډېرې پیسې وکړې. هغه کامران له مې پکې کامران له مې پکې څه وکړه هغه ګاک را پیدا کړو هغه 2 ګاکه را پیدا کړو. هغه هم بس دغه کړی دی نو بس هغه دی. یو دوا په جمع وکړو. وکې داسې کار دی که نه که 10 کسان راشي نو هم یو وایي یو دوا به وکړو چې هغه بل دوا وکړي بیا هغه بل وایي یو دوا به وکړو. نو داسې خو ټول ملګري دی چې یو کس دوا وکړي دا نښه چې وسه کم راغلي یې نو دا بس مهرباني وکړي داسې مه وایي چې یو دوا به وکړي. ګوره جنازه چې کومه ده دا په مونږ باندې عقیده انسان چې مونږ لاړ شو دا په الله باندې جرګه کول دي. نو جنازه کې ثواب هم دی او که مړې خدای بخلي نو مونږ به هم ورسره الله پاک وبخي او که مونږ کې یو کس بخلي مړې هم پې الله پاک بخي. الله پاک خو انسان لباني ګوري او دا یو دوا د خیر به وکړو. یو دوا ټیک ته راځئ دوا د راځئ خو که تاسو 15 کسان راشئ هم چې یو کس دوا وکړي نو بل هم یو دوا هسې بس هغه رسم و رواج هم جوړ کړی دی او سم هغه بس هغه مړې ژوندې او بس هغه ځان ښودنه ده چې هلکه زه خو هم راغلی یم دوا دی. مهرباني وکړئ چې بس یو کس مونږ وی دلته به کینو سړي سره به خبرې وکړو هغه تاسو پکې یو دوا د خیر به وکړو یو دوا د خیر به وکړو. ته ماله دوا له راغلې که لانجو له راغلې دا اوسه پورې چې پراپرټۍ خبرې کولې نو خو بس نن سبا خو ټول خلک بس همدقسې دوا د راغلي او یا پکې پردې غیبت کوي او یا پکې د پراپرټۍ او د روزګارونو خبرې کوي او دا اوس چې ته ما کومه خبره وکړه نو دا مې حق وینا وکړه او که کوم ځای کې یو سړی حق وینا کوي بس هلته یې ځای نه لاړم د نروره. السلام علیکم. یاره دا سړی دی کوم خوا لېږلي یو ګوره دا عادت ډېر خوشي چې دا ډوډۍ مخکې کېږدي
او راته الکارې پته نه لګي دې ته بیا زمونږ اړه چته ټینګېږي یار سړی مې لګېږي اوس پران شي منه ډېر غټ وخت یې تېر کړم اوس پران شي اوس پران دا ډوډۍ یخه شوه ګوره دا بازاري ډوډۍ دا چې یخه شي دا کولمونه بیا تاویږي ګوره اغری خانجي خو هم راغی السلام علیکم وعلیکم سلام خان په خیر علي السلام علیکم بخیر بچه بخیر بخیر دا فرق دی، بیا. بخیر بخیر دا فرق دی. بخیر ډوډۍ هم لا نه ده خوړلې نه هغه سړی هم ترکارې پسې دی ګډي ولې دي خو ډېرې نه زه به- مه ورکوه جي دا مه وړې دي، ورکوه دا وړې دي، دا وړې ولې جو ولې مه ورکوه که نه زه- حقیره ډوډۍ زه خوړه ده. لاله ملان دي مارکیټونه خوشي دي ته راځه او دا کېنه غلې ډوډۍ ده. وخوره ما ډوډۍ زه وخوره بیا به نو ځې سره ولېږم دنه خدای تا خوشحاله زه کړي خدایم کار کېنه، ها، خوړلې به، ډوډۍ به خوړلې که؟ کار کوي کار کوي پرېږده مړه دونه به پورې مې هم کله ماشومان مې لیله لس روپۍ ورکړې او ته ورته وایې کېنه ډوډۍ وخوره دا ماشومان د ده د لاسه لوپران ما دقه لس روپۍ ورکوي دغه را سړی هم راغی اره شابه مړه ده ډګي دې مړه کړو وی دا خو ګرمه ته راکړه رومال مړه ولې تا لږ ګوتې ونه سېځلې نه مړه اما لاسونه خو لکه د پولادو کلک دي او دا به سهار وختي ما په چنې کې شوتل ریبلو هغې سه مې دا لاسونه لږ یخو تاسو کښېنئ ښه زه راځم یو منټ کې پېښه بوریادو باسه ګوتې دې رانه پونې کړې موږ د مېلمنو په مخ کې چغه نه شوه والې ګوتو پورې مې مکمل کاسه ونښته